شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د بسم الله الرحمن الرحیم د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د روژې مبارک میاشتې 25مه نیټه ده چې د 1403 هجري لمریز کال د وری میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرچکې. په ګلران او انجیل ولسوالیو کې زلزلپولو ته د 16 نوي کورونو سپارل. د روژې مبارکې میاشت کې په هرات کې د خوږو خوراکي توکو ګرم بازار. او د ګمرکو ریاست له لوري 200 ټنه له تاریخ څخه تیر سوي مواد سوځېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د هرات د ګلران او انجیل په ولسوالیو کې زلزلپولو ته د 16 معیاري کورونو سپارل. د هرات ولایت په ګلران او انجیل ولسوالیو کې د صنعتکارانو په مالي مرسته جوړ شوي 16 معیاري کورونه د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار، د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس، صنعت او تجارت او اقتصاد رئیسانو او یو شمېر سوداګرو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سول. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار له ملي صنعتکارانو او سوداګرو څخه د مننې په ترڅ کې هغوی د هیواد اقتصادي مجاهدین ونومول. مولانا اسلام جار وایي د دغه ولایت سیمه اداره د صنعتکارانو د اسانتیاو په رامنځته کولو کې هیڅ ډول هڅې نه سپموي. د هرات والي شیخ اسلام جار هم له ټولو صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې بېوزلو او اړمنو کسانو کوم چې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي کورونه جوړ کړي او په دې برخه کې ونډه واخلي. په ورته وخت کې د هرات د علماو شورا مرستیال شیخ عبدالحمید حمید وایي موږ په ډاډ سره ویلی سو چې د 4000 کورونو په جوړولو کې 1 روپۍ هم بې ځایه نه ده مصرف سوې. شیخ حمید وویل د کورونو جوړول بهیر ښه مدیریت او نظم درلود. له بلې خوا د هرات د اطلاعات او کلتور رئیس او له زلزلپولو سره د مرستو د کمیسیون ویاند مولوي احمد الله متقي په زلزلپولو سیمو کې د نورو کورونو د جوړولو خبره کوي. مولوي احمد الله متقي زیاتوي تر اوسه په بیلابیلو زلزلپولو سیمو کې څه باندې 4000 کورونه جوړ شوي او په راتلونکي کې به نږدې 2000 نور کورونه هم جوړ شي. د هرات د صنایعو او کانونو د خونې مشر حمید الله خادم وویل چې دغه کورونه د 10 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. د ګلران ولسوالۍ د سیابدک کلي اوسیدونکي چې له څو میاشتو راهیسې بې کور وو اوس یې د کورونو کلي ترلاسه کړي او خپل نوی ژوند پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د روژې د مبارکې میاشتې ورځې تېرې سوي د هرات ښار د خوږو بازار لا هم ګرم دی. په هرات کې د جلبۍ د تولید د یو مرکز د مسؤل په وینا دوی هره ورځ تر 300 کیلوګرامو پورې دغه خواږه پلوري او دوی له خپل کار څخه خوښ دي. د دغه ولایت ښاریان هم له عامو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. برکت الله په هرات ښار کې یو له سلهاوو دکاندارانو څخه دی. هغه چې له 40 کلونو راهیسې د هرات ښار په مرکز کې د جلبۍ په جوړولو او په ځانګړي ډول د حلواو په کاروبار بوخت دی. وایي چې هره ورځ تر 300 کیلوګرامو پورې دغه ډول خواږه پلوري او له خپل کاروبار څخه راضی دی. ماه مبارک رمضان هم شیرینی دیگه انانات مردم هم جلبی خوجول و نمی‌نای دیگه همینا رو زیادتر میبرم و ماه مبارک رمضان بعد از اون باز گوش فیلم میشه و کیک میشه و نزدیکای عید یعنی مصروفیم. برکت الله بیا هم په ښار کې د بشپړ امنیت او سولې د شتون هرکلی کوي او زیاتوي چې تر نیمې شپې پورې مشتریان لري او په خپلو کارونو بوخت وي. د هرات ښاریان په داسې حال کې چې د روژې د مبارکې میاشتې د تېرېدو هرکلی یې په بشپړه سولیزه فضا کې کوي. د روژې او کوچني اختر په ورځو کې د هیواد د خلکو دود او دستور ته په کتو دغه نظر لري. آرام آرام که طرف عید میریم پیش میریم باز یک شوق و اشتیاق دیگه بین مردم پیدا میشه و بالاخره
مردم میرن به طرف سفره‌های عیدی و سفره‌های رنگارنگ درست میکنن که شامل میوه خشک و شیرینی و کلوچه و میوه تازه و بالاخره همگی. و تاکید و توصیه من اینه که کوشش کنن که از تولیدات داخلی استفاده کنن. اگر فصل میوه تازه از میوه‌های تازه، اگر میوه خشک هم هست از میوه خشک و عموما شیرینی باب که هسته حال داخلیه دیگه. خو د هرات د صنایعو د خونې مشر هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او صنایعو له کاري وضعیت څخه خوښ دی او وایي چې په هرات کې د خوږو تولید له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. اگه سرمایه‌دار، اگه مستضعف، هم از ما به سر دسترخوان از یا جلیبی یا کیک یا کلوچه حتمی باشه که همون روزه خور وا میکنه. یک افتخار بزرگه به ما شهر هرات ما که واقعا ما شیرینی سازای خیلی خوبی داریم ما به هرات خوب که رقابت میکنه حتی به کشورها دیگه. د یادونې وړ ده چې اوس مهال په هرات ولایت کې شاوخوا 200 د خوږو د تولید کارخونې شتون لري. د هرات ولایت د پولیسو لخوا یو تن د قتل په تور ونیول سو. د هرات ولایت د کوشکره باسنګۍ ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو یو تن چې څو ورځې مخکې د دې ولسوالۍ اوسیدونکی د کلاشینکوف په ډزو سره وژلی و او تښتېدلی و د کشفي راپور له مخې نیولی دی. د یاد کس څخه 1 میل کلاشینکوف ترلاسه شوی او اوس مهال تر څارنې لاندې دی. همدارنګه د یاد کس دوسیه به تر بشپړېدو وروسته عدلیه او قضایي ارګانونو ته واستول سي. د هرات د ګمرک ریاست لخوا د تیر تاریخ موادو سوځول. د هرات د ګمرک د ریاست لخوا د 4 ادارو د یو پلاوي تر څارنې لاندې 200 ټنه ممنوعه یا ختم شوي تاریخ مواد له منځه یوړل سول. د هرات د ګمرک په استازیتوب مولوي مطیع الله مطیع وایي دغه توکي یا ممنوع دي او یا تاریخي ختم دي چې د محکمې د پریکړې او د 4 ریاستونو د پلاوي د ټاکلو پر بنسټ له منځه وړل سوي دي. مولوي مطیع وایي په دغه توکي خوراکي توکي، انساني درمل، تیزاب او د سینګار توکي شامل وو چې د دې هیئت لخوا له منځه وړل سوي دي. خو د هرات د عامې روغتیا ریاست د چاپیریال ساتنې د ادارې تخنیکي او مسلکي غړی ډاکټر عبدالقیوم محمدي وویل چې دغه توکي له سوځولو وروسته خښیږي او د روغتیا له پلوه د خلکو لپاره عظیمي ستونزې او د ګڼو نورو ستونزو لامل کیږي. په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره چې له نیکه مرغه نن ورځ وسوځول سول. د 200 الفاروق الاردو د ملاتړ له کنډک څخه 128 تنه مجاهدین د کمپیوټر او موټر چلولو له کورسونو فارغ سول. نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د 200 الفاروق الاردو د ملاتړ له کنډک څخه 80 تنه مجاهدین له 2 اونیو د حموي ټانګونو د چلولو له زده کړو وروسته فارغ سول. په همدې مناسبت په نوموړی کنډک کې 40 نور مجاهدینو هم د کمپیوټر په کورس کې له 1 نیمې میاشتې زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د 200 الفاروق الاردو له راستنېدونکو کډوالو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. نن د 200 الفاروق الاردو د قومندان الحاج مولوي نصر الله مطیع په لارښوونه له ایران او پاکستان څخه ورستنېدونکو 80 کورنیو ته خوراکي توکي وویشل سول. په مهاجرینو ویشل سوي خوراکي توکي د 4 لکه افغانیو په ارزښت وو. په دغه ویشل سوي توکو کې 6 ډوله خوراکي توکي لکه وریجې، غوړي، لوبیا، نخود، چای او بوره شامل وو. لکه څرنګه چې د قل اردو مسؤلین د پولو او سرحداتو ساتنه او امنیت هم په غاړه لري، خپل د توان په صورت کې د اړمنو لاسنیوی هم کوي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار لمر الوره درجه 22.9، غوریان لمر الوره درجه 29.9، کراخ لمر الوره درجه 22.8 او پښتون زرغون لمر الوره درجه 18.12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکې. په ګلران او انجیل ولسوالۍ کې زلزلپولو ته د 60 نوي کورونو سپارل.
د روژې مبارکې میاشت کې په هرات کې د خوږو خوراکي توکو ګرم بازار او د ګمرکو ریاست له لوري 200 ټنه له تاریخ څخه تیر سوي مواد سوځېدل. درنو قدرمن لیدونکو دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو په لوی سرسن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو